جا استانبول میوانکی مهیا سزای تملی پارلمانتار و هفسروک بریه هدپه برای سفدما و باش به پشتی وکشینا ای پارتیش نوا ماسایا شش آلیا پارتین اپوزیسیونه هل وسط هدپه دیت شبه Dün MYK toplantımızdan sonra تو جوینا ما کمیته نواندی هبو ما داخویانی که گرنگ داشت برای گشتی یا ترکیه به تایبتجی سالونی و که بری نها او هلوستا که ما اشکره کربو جرکدین ما تکزی لسر وکر در راستی ده سالونی و که بری نها جبو همو ترکیه ما بلگنامه که گشتی یا گرنگ اشکره کربو امه چوا کار بکن ده بجارتن سر و کماریه دا امه چه هلوستا که نشان بدن در باری بده بو ام هیجی دوی خالدانه و تکزی لسر ویده کن بله در باری مجارا بر بجیر بری ارتهجی دا کاری مهری لپیش بو کار گرنگ لسرات بو کرد لی در راستی دا کارساتا که مزن چه بو افج کارساتا ارتهجی بو پشتی وی کاری میل پیش بو کو خوگهاندنا به نافچین ارتهجی و چاره سر کرنا ایشو در دسترین و به وی نرینه و مخواست کو مجارا ارتهجی به خالال پیش و مکار لسر وی کرد لسر پرسا بربجیر برز تملی لسر پرسا بربجیر بگومان امی با آخوین لی بری وی پشتی وکشینایی پارتیه جنواوی ماسایا شش آلی تپیوندی بورا هاتیه کرن جالیه وان پارتیان و hayır bir bağlantı نخیر ya da bir görüşme söz پیوندی konusu یک یا değil. Biz هفدیتن zaten اکچه kendi نبویه tavrımızı ما هلوست خوا اشکره کرد او قناق چاو گرک پیش و بچه جبو هر کسی تشتی گرینگ چاواننو ده چه انجامه که بو ما او یک اشکره کرد بو یعنی تجوین اک در روژه بدنینه یعنی جدا بونا ای پارتی جوی ماسای یک وان کسین کو پرسا کرد ترکیه کو ام باشی دزانن کو ام دبینن کو لبورسای جیمدید کو فاشیزم و رگز پرستی خو لسر پرسا کرد مزن دکه لهمبری وی کی دجمناتی یک تیمشاندن یعنی جبوی کو حول مهنه کو ام داوی لوی کی بینن و ام دزانن کو اب هلوستا ای پارتی جی ام دوی چارچوبه داد نرخینن و ام دوی کو تشتکی گرنگه یعنی دسالات کو نکاره پرسا کرد چار سر بکه نکاره چه پرسا کدن یا ترکیه جی چار سر بکه دسالات آک پارتی دا باشی او یک دیدن جنها پیدا اگر دسالات دو نول شونه و دسالات نها به سرکار دوی کاری به هری لپیش اف بام گشنوی خاله جبر کو همو پرس کرے کندن گردای و مجارنه حتی د مجار ارتش دجی اگر بجه کو دولت بجه ام خلق لکو درنه اگر همو چافکانی خوش با شرط خان نکربان و دم ادین نهاج بروین نکاره ده هوارا بی خلقی ده بچه ام دخوازن بالی بکشین سر و مجاره یعنی قدر کرد ترکان هف بشه ام ده خالک گرنگ دانه و دوی مجاره دجی اگر جدایی هبه دولت نکاره ببره و بره برستملی یعنی اگر هیکو هدپی بچنا و هف پیمانی عملت يعني بري اي بارتي وكا آستنگ دهاتا نشان دانها اي بارتي نواوي هفيمانية دنمايا Bizim siyasi çizgimiz farklı. خطامه سیاسی جدایه یعنی نج تفلی رکفتنا ملت ببن و تفلی ماسه ببن بجار که وسابو منینه لید مجارا سر و کماری دا ده نوا بر بجاره که هف بشتا ارکو بر پرسیارتیه کود دکه و سرما مگوتی همه بگن هف پیمانی ما بخواه یا هف پیمان مهنه یعنی ده ناف چارچوه هف پیمانی دموکراسی دا که داشتی و آزادی هف پیمانی جن و هر وها گلکی هف پیمانی دل لگل پارتین کردی هنه جبر و یعنی هلا ما سیاسی و خطا ما سیاسی گلک جدا یا و دیاره باش نبرستمل مجارا سر و کماری دا چه حل بسته که با ام بدم دکارن لگل هجمارک جوان پارتیان جویا کد نوا هف پیمانی آوده هل وستاوت چیل سروی که افتید شواته
bu depremle ilgili daha önceden alınmış randevular درباره çerçevesinde görüşme yaptığını ارتش biliyorum. بو هن Pazartesi günü دم هاتم altılı ورگرتن کو masa جوین بیکرن artık beşli masa yani da edin ha am diyebiliriz. dikarım bir Masa masaya sanırım peşkesi adayını ji edi açıklayacak. Bu sıva açıklamadan yandı sonra da belki adaylarının berbijeri çeşitli hoş kara beke partilerle yani görüşeceği ji bilgisi var. bervici zaniyeri mehne ku bilgel partiyen Öyle cuda sanıyorum bejivin ki hani az HDP ile vosa de hazır dikim görüşecektir. ku ve Bu hacci neval görüşmelerde gel bizim HDP ji hebe kurullarımız da gerekli yani değerlendirmeleri ev yapıp divan civin kamuoyuna adaja min xandanın açıklamada xabegin bulunacak. aşkara kirin u zalal kirin abidin raya gişti جبو هدف آستنگی هنه کو تبلی و هفپیمانی نبه Bu Millet İttifakı'nın ev oluşmasıyla hevpeymaniya bizim millet ji yarattığımız demoko hatiye demokrasi avakirin û ittifakı ev çerçevesinde yarattığımız rekeftin û emek hevpeymaniya özgürlük demokrasiye ya ittifakı kedû aslında azadiye ku me Türkiye'de avakiriye Türkiye parlamento seçimlerine dixwazin yönelik ku bir ji bo çalışma yapıyor. hilbijartinên Cumhurbaşkanlığı parlamentoyê bi seçiminde kar dike û di hilbijartinên Erdoğan'a ser û karşı bir komar de ortak jî adayla li gidilebilir mi hemberî konusunda Erdoğan jî dikare ku çalışmalar berbijarekî yapıldı vanî diyor. hevbeşeye kar li ser vê jî Yapıldı. dikare bêkirin Farklı kar hatiye adaylarla mı kirin ya da tek bir adayla yani ortaklaşılabilir mi diye. dikare Dolayısıyla berbijêrên dir yan ittifaka yek katılma berbijêr jî şeklinde tenê hebe değil, lê ittifakla ev ne görüşmeler tevlîbûna şeklinde rekeftinê di değerlendirmek daha doğru olur. çarçovaya hevdîtinan da ev yek divê bê nirxandin مادام استراتيجية داوية هدفش بوان هالبجارتنان چية يعني حتى داوية دي ركفتنان بك يان شوايا Biz parlamento seçimlerine Em kendi ji ittifakımızla bo gireceğiz. Ki hilbijartinê Millet parlamentoya İttifakı em ê bi da böyle hevpeymanên xwe re yapacaktır. bikevin yo Ama hevpeymaniya millet jî dê Cumhurbaşkanlığı wisa bike seçiminde lê ji bo dün de hilbijartinên ser û açıkladığımız komar üzere ortak weke aday duh jî me konusundaki gotî di mijarê berbijêrê olumlu hevbeş duruşumuz, da olumlu nerînameya beklentimiz girinkeya û devam edecek. bendewariyên me yên Umarım bir girinkene ortak adayda ji ber vê em hêvî ortak aday dikin ku em konusunda bikarbin li ser uzlaşma berbijêrekê sağlanır hevbeş ve bigêjin bugün rekeftinê yaşadığımız bu û ev tişta ku faşist îro iktidara niha heye karşı li hemberî güçlü vê bir desthilata şekilde faşîst seçimlere em gideriz. bikarbin bi hêz ve bikevin nava hilbijartinê برای استمالی يعني اگر هدف بتعالیه کیره نبه هف پیمان به هف پیمانیا که هیا هونو هف پیمان خوا دوان هل بجارتنان ده يعني هونه بچن هل بجارتنان هونه چقاسی قزنج بکن Artık şu çok iyi biliniyor ki edi uzun ev yek bi süredir başî aslında têzanîn ku herkesin dile demekî derêje getirdiği û herkes jî ama bir behsa türlü vê çok dike belki lê de HDP ile olan belkî ilişkilerini li gel geliştirmediği bir hedefên gerçeklik var nekarîne ki peywendiyên xwe bi berfirehî HDP'siz pêş olmaz. bixînin li her kes dizane ku bê Seçim HDP sonuçları nabe açısından aritmetik hem olarak derbarî olmaz. encama Hem de hilbijartinan Türkiye de tiştekî bi dest siyasetinin dike ve hem jî sorunlarını aşmak, ji bo ku Türkiye'nin bikarbin pirsgirkin sorunlarını siyaseta aşmak Türkiye anlamında derbas bikin û HDP'siz olmaz. Çünkü bê HDP Türkiye'nin nikarin kar bikin sorunlarının ji ber aşılması ku konusunda HDP ji bo çok önemli bir derbaskirina siyasi pirsgirkin öznedir. Türkiye kilîleke siyasiya giring e meselelerin ji ber vê ji bo HDP'nin hemû ortaya pirsbêne koymuş çareserkirin olduğu ev yol açıcıdır, siyaset û yol ev xeta göstericidir. ku HDP daneya rêve dike ser xeta sêmîn cudaya ji bo xelkî Türkiye û rojhilata navîn û ji bo îradeyeke hevbeş û ji bo ku bigehin jiyaneke başê hevbeş ev çareseriyeke li rastiyê de niha Türkiye ev opozisyona ku heye di vê yekê bi başî dibîne û dizane û hest pê kiriye li rastiyê de bi bê HDP nabe hem ji ber hesaba senduqan û hem jî ji bo paşa roja Türkiye bê HDP nabe îdî herkes ji vê yekê dizane ده هالبجارتنان حفتة حزيرانا صلا 2015 قالك رخنا لسر استراتيجيتها هدفية بو تفليبونا ويه هالبجارتنان هابو نهاب نرينا اف استراتيجية كو ودايا بيشيا خوا درسته تماما Şu anki stratejimiz نها استراتیجیا ما کو هیا هفته حزیرانی و سیوی که مارته اول بجارتنین خوجهی دا کو ایراده یا ما پیشکش کر او آبای کی پیشکفتی تر یاویه چاوا کو ما دستیوی که مارته دا دهل بجارتنین خوجهی دا ما سرکفتنه کی باش به دستین یا ما نقشه سیاسی ترکیه کو هر تو ما بوس ریل بر مضمون فاشیزم گر نهاجی جبر رو خواندن فاشیزم استراتژی هری به هز نوا گلین ترکیه دا ما پیشکش کریه وكا صلاة 2015 اگر اك بارتي يعني قافك بيشيا ودا هات ودا خواج وكر هونجي تبلينا وهف بيمانيا وان ببن دريه وبوفيه كيف كريا قالوا
böyle bir olasılık gözükmüyor. Bir tiştekî kere wisa nayê bugün dîtin artık lê AKP'nin îro çizgisi êdî xeta AK MHP ile Partiye beraber li gel MHP'ye otoriter, و faşist ev bir çizgiye kaymıştır. خطکه اوتوریتر و فاشیست یعنی ev li Türkiye nikarin çi pirskirikan çara ser bikin nêzik bûna van li hemberî pirsa Kurcî tundûtîjî û şera bi şer û tundûtîjiyan nikarin vê mijarê çara ser bikin êdî hemû gelên Tirkiye jî dê demekî dirêje hest bi vê rastiyê kiriye eger çareseriye bi çareseriyeke demokratîk e em weke alîgirê çareseriya demokratîk çi caran bi zihniyetekî wisa faşîst re rêk nakevin û gelek caran me gelek hewl dan ev helwest dijî xet û helwesta me ye em şer qebûl nakin zulmê qebûl nakin tune hesabkirina gelê Kurd jî qebûl nakin Rewşa HDP çawaya bi taybetî ji aliyê deng derên wê ve ji bo van hilbijartinan hûn amade ne? Depremden sonra şu پشتی anda ارتش نهال میدان لیکولین تنکرن هی انجام وان نگیشنه دست ما لیکولین هنه کو هم دکندن ده نفرای گشتی دا جهن لیکولین اندن هنه لی از بخواب تایبت شما نافچه یا ارتشی کو گلوان حوال خو هم دچنه وان نافچه هن بردوام لگوری و روشا کو هم دبین نها هدف ده راستی ده ده قناقی ده رولک یا گرنگو مزن هبو آف عالی بو که شورمندی و به هفربون مزن کرد بوسا کرد که هر کس به هفرب و رولکه یا پوزیتیو هبو هر وها باندورا و گلکی به حزبو با اشکره و به زلالی جه اویکتی دیتن یعنی بری ارتش جهن لیکولین هبون کمک کربون زیدهش صدی 12 دنگ به دستینان یعنی نقشه که وسا هبو ته پارتیه که جی پیشکفتن که وسا مزن به دست نخستیه هف پیمانی کمار بردوان باش و دچه از دکار وی که به اشکره بجم گله کسین بی بریار هبون لی پشتی ارتش مخابن ارتش چه بو لی افجی راستیه که پشتی ارتش هم هدپه که هم دبینن آستوی بلند بویه هم جی بتایبتی AKP و MHP لی اف بلوک آوان لی ام دبینن که اف لاواز بونه و آلین لهبری وان به حزب بونه روشاوی چیه؟ هم ترکیه و پشتیوان سادیا پیش هاتان هم اردهج هم وکشینایی پارتیه بنرین و چه قاس بر ریجه یا سرکفتناوی ده هلبجارتنان ده؟ şu anda نها sonuçları elimizde değil. انجام این میدانی لدست مدانین لی هفدم وک استراتژیست و لیکولیوانه که از دکارم بیجم کو پشتی وکشینا ای پارتیه اف بلوکا لهمبری اردوغان لشونا کل لواز ببا بهزتر دبا یعنی اگر بهزبونه و زیده تره Her şeyden önce اف بری هر تشتی دبا سدم کو دست حالاتا ایرو کو به آوایی که جدی لواز بویه ادی ده نوا خلکی دا روابون و اعتبار وان نمایه افجوه که چافکانیان دگرن لراستی ده از دوی بابریه ده مکو پشتی ای پارتیه هف پیمانی ملت و افر هف پیمانندن کو به پیشنگی هدپی هیا اگر بکار بن هف بربجره که هف بش پیشکش بکن دکارن ده گر یکم ده انجام که باش بدست بینن بو بربجیر سرکوماریه هفیمانیه و یا کدو آزادیه کی جان بربجیری ده پیش چند بربجیر هنه کونا نهال بردستی و بن bizim bir havuzumuz var Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. درباره بربجیر سرکومار هناف لبردستی مهنه و سازین ما و قناغه دشوپینن و در چارچوبای هموان گوهرتنین کوچه دبن جنو و دشوپینن پارتیا مجیده و مجاری داخل خویانیه که پیوستانه لی اگر دمک کورد به جهش دم لپیشیا ما هیا امی نرخاندن خواب بکنو جبر چه پیوستی بدو بارا نرخاندن هیا امی انجام اشکره بکن Çünkü جبرکو تاوی ارتجه هست و هلوست و بندوارین خلکه
و چارەسەریên pirsên bilezên Tirkiye gelekî giring ew hatiye guhertin divê em van guhertinan berçav bigirin weke partiyeke siyasî yani HDP ku weke partiyeke ku di nava xelkê de rabûye divê vana berçav bigire me jî ev berçavgirtina di vê çarçovê de em carekê din hemû guhertinan tevî hemû saziyên xwe ve dinirxînin û bibe cihêxêrê inşallah. چەند ناو هەنە ku di nava hevpeymaniya we de herî zêde têne pêş û kîne kengî yek alî dibe kengî hûn berbijêrê xwe eşkere dikin. Dediğim gibi weke min got li berdestê me gelek nav hene lê niha derbarî berbijêrî ser û komariyê de li şûne ku em daxuyaniyekê bidin em ê li bendî guhertinan bin kanin civak çi dixwaze eger pêwîst bike ku em navekî eşkere bikin vê demê jî herî zêde ev navê ku saziyê me li ser rêk dikevin em ê eşkere bikin. Lê niha em çavdêriya rewşê dikin û bi van guhertinan ve em ê nirxandinê xwe bikin. Aha yani dibe ku hûn hiç navan eşkere nekin hûn piştevaniya Kiliçdar Oğlu bikin? Evet açıklamayabiliriz de. Bir ortak Belê dibe ku em eşkere nekin û eger li ser berbijêrekî hevbeş li hev bikin dibe ku em çi navan pêşkêş nekin. Li beramberî piştevaniya hevpeymaniya millet ji bo berbijêrê Serokkomar hûn ê daxwaza çi bikin ji wê hevpeymaniyê? hem aday kim olacağı hem ji bo ku berbijêr kî ye û hem jî di nava siyaseta Tirkiye de li hemberî van guhertinên ku çê dibe li hemberî bendevariyên civaka Tirkiye û her wiha ev tiştên ku em li ser radwestin çawa temaşeyê wan dike û li gorî ve em ê rewşê binirxînin û li rastiyê de roja duşemiyê eger هەفپەیمانیە میلەت berbijêrê xwe eşkere bike yanî nêzîkbûna wî berbijêrî û nerîna wî li hemberî mijar û pirsan û peywendiyên ku li gel me hebin dikare bandorê li ser gelek tiştan bike û civê ku carek em van tiştan binirxînin gelekî giring e yanî komîteya maya navendî piştî ku civiya Birezmît Hesencar daxuyanî hebû û di vê mijarê de jî gelek girin bûn hem derbarî belgenameya û hem jî derbarî xeta meya sêmîn û hem jî bendewariyên xelkê Tirkiye çine û ev formulasyon û formulên ku me pêşkêş kirine ji bo civaka Tirkiye û helwestê me di vê barê de zelal dibe û em ji helwestên xwe paşîman nabin û lê em ê berpirsiyartiyê ku dikeve ser milê xwe jî cî bi cî bikin û daxuyaniyê Sezayî Temelî parlamenter û hevserokê berê HDP ji Stenbolê tu mêvanê me bûyî gelekî spas.